بسم الله الرحمن الرحیم. نبی مدثر یم د اووم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې موږ او تاسو فزیک مضمون را شروع کړی دا چې اووم ټولګي ده. نو په اووم ټولګي کې د فزیک مضمون په لومړي ځل شاګردان وایي او په لومړي ځل د هغه سره مخ کېږو. نو په دې خاطر موږ په تېره ویډیو کې د اووم ټولګي کې لومړی د فزیک پېژندګلوي وکړله چې فزیک چې دی هغه کوم علم ته ویل کېږي، په څه شي پسې اړه لري، همدارنګه فزیک د کومو موضوعاتو په اړه بحث کوي. راځو په نننۍ ویډیو کې موږ او تاسو د لسم البته د اووم ټولګي د فزیک مضمون لومړی لوست را شروع کوو چې دا اندازه کول دي. اندازه کول زده کوو، د اندازه کولو اهمیت وایو. دغه اندازه کول چې موږ زده کوو د دغه زده کړې په جریان کې تاسو خپله د دوی په اهمیت باندې پوهیږئ چې اندازه کول څه اهمیت لري، همدارنګه د دوی موږ چیرې کاروو، څنګه یې کاروو. راځو ټول په نننۍ لوست کې زده کوو. نو په نننۍ لوست کې موږ تاسو د اندازه کولو د پېژندګلوي څخه را شروع کوو. لومړی که چیرې موږ پېژندګلوي ته راسو نو داسې ویلی سو چې اندازه کول چې دي دا په اصل کې د یو جسم د ابعادو تعینول دي. اندازه کول په اصل کې د یو جسم د ابعادو تعینول دي. څنګه تعینول دي؟ مثلا تاسو فرض کړئ دغه تخته ده، صحیح دي؟ دا تخته چې ده دا خپل طول هم لري، اوږدوالی هم لري، صحیح دي؟ دا یو بود سو. د هغسې دا تخته چې ده د مثال په توګه سره مثلا تاسو یو بل جسم دی هغه خپل عرض هم لري، صحیح دي؟ عرض هم لري او د څنګ ارتفاع هم لري. دا چې موږ د دې یا طول اندازه کوو یا عرض اندازه کوو یا د مثال په توګه سره د دې ارتفاع اندازه کوو، دغه هر یو چې موږ اندازه کوو د دې اندازه چې موږ لاسته راوړو دا په خپله د جسم د بودونو ټاکل دي، د دوی تعینول دي چې دغه څومره دی، د دې مقدار څومره دی، د دې اندازه څومره ده. نو د اندازه کولو یو تعریف داسې دی چې اندازه کول د یو جسم د ابعادو تعینول دي، د هغه معلومول دي چې د مثال په توګه سره دغه جسم مثلا زه دلته یو جسم لرم، مثلا یو فاصله ده چې دا مثلا د دې ځای څخه تر دې ځایه پورې موږ چې لرو یو فرض کړئ چې دا د لرګي یو ټوټه ده. که زه چیرې غواړم دا معلوم کړمه چې دغه ټوټه چې ده دا څومره اندازه لري، څومره اوږدوالی لري، صحیح دی؟ یا د دې اوږدوالی څومره دی یا د دې پوندوالی څومره دی، دغه چې زه د دې اندازه معلوموم د دې ابعاد تعینوم چې دغه د ابعادو تعینولو ته په خپله اندازه کول ویل کېږي. او په فزیک کې اندازه کول ډېر مهم رول لري. ګورې اندازه کول یوازې اوږدوالی اندازه کول نه دي. کله چې موږ مثلا د یو شي وزن ګورو چې یو شی مثلا څومره دروند دی یا څومره سپک دی، دا خپله یو اندازه ده چې موږ یې کوو. د مثال په توګه سره زه غواړم د کندهار څخه تر کابل پورې دغه فاصله څومره ده. د مثال په توګه مثلا د کابل څخه تر مزار شریف پورې فاصله څومره ده، دغه فاصله اندازه د ټاکل یا دغه تعینول هم خپله چې دی اندازه ده. نو موږ داسې وایو چې اندازه کول چې دی په فزیک کې یو تعریف یې داسې دی چې د یو جسم د ابعادو تعینول دي، د یو جسم د ابعادو تعینول خپله عبارت د اندازه کولو څخه دی. او یو بل تعریف یې د اندازهګیري ده موږ داسې ویلی سو چې اندازهګیري یا هم اندازه کول چې دی دا په خپله د یو جسم د کوچنیوالي چې یو جسم مثلا څومره کوچنی دی د دې د کوچنیوالي او همدارنګه د دې د لویوالي، د کوچنیوالي او همدارنګه د لویوالي ټاکل یا هم د دوی د کوچنیوالي او د لویوالي پیدا کول خپله عبارت د چی څخه دی؟ د اندازه کولو څخه دی. مثلا که زه چیرې غواړم چې یو جسم څپه وکړم، د یو جسم دا معلوم کړم چې دا جسم څومره غټ دی، څومره کوچنی دی، صحیح دی؟ یو جسم څومره غټ دی، څومره کوچنی دی، نو دغه د کوچنیوالي او د غټوالي ټاکل چې دی دغه خپله اندازه کول دي. اوس نو کوچنیوالی هم نظر یو بل شي ته موږ ټاکلی سو، لویوالی هم نظر یو بل شي ته ټاکلی سو، او هر هغه شی چې موږ نظر هغه ته د دې کوچنیوالی یا لویوالی معلوموو هغه ته پخپله د دې واحد ویل کېږي، صحیح دی؟ او موږ د دې نه مخکې چې موږ د یو جسم چې معلوموو، کوچنیوالی یا لویوالی یې معلوموو، د مثال په توګه سره د هغه اندازه معلوموو، نو د اندازې د معلومولو څخه تر مخه یا د یو جسم اندازه کولو څخه تر مخه یو څو نقاط دي چې باید هغه ته موږ پاملرنه وکړو او هغه نکات هم باید په نظر کې. یعنې هغه مهم ټکي عبارت د څه څخه دي؟ هغه مهم ټکي عبارت د کمیت د ټاکلو څخه دي. که زه پلان ولرم چې زه یو جسم اندازه کړم، نو زه د جسم دروندوالی اندازه کوم، زه د دې اوږدوالی اندازه کوم، زه د دې د مثال په توګه سره موږ د جسم څه شي اندازه کوو. لومړی شی موږ باید کمیت وټاکو. لومړی باید موږ څه وټاکو؟ کمیت وټاکو. ګورئ کمیت ما تاسو ته په تېره ویډیو کې تعریف کړی و چې کمیت خپله هر هغه شی چې د اندازه کېدو وړتیا ولري عبارت د کمیت څخه دی. اوس که چیرې زه غواړم چې یو شی اندازه کړم، نو زه باید لومړی دا راوباسم چې زه د دغه شي مثلا تاسو فرض کړئ د مثال په توګه سره دا څه شی دی؟ فرض کړئ چې موږ داسې دغه یو جسم لرو، صحیح دی؟
دغه جسم چې دی ماته یو څوک وایي ته دا څه وکړه دا اندازه کړه دا جسم څه وکړه اندازه یې کړه د خبرې څخه لومړی ماته اوله پوښتنه دا راپیدا کېږي اوله پوښتنه چې دا راپیدا کېږي زه د دا جسم څه شي اندازه کړم د دې څه شي اندازه کړم صحیح دی اوله پوښتنه دا راته پیدا کېږي دویمه پوښتنه دا راته پیدا کېږي په څه شي اندازه کړم ګوره اوله پوښتنه دا راته پیدا کېږي چې زه د دې څه شي اندازه کړم چې تاسو ماته وایاست چې اندازه یې کړه دوهم په څه شي اندازه کړم نو دلته د دغه پوښتنو د جواب لپاره دغه مهم ټکي موږ او تاسو په نظر کې نیسو اوله خبره کله چې ته یو جسم غواړې اندازه کړې دغه اندازه راوباسې لومړی باید تا ته کمیت معلوم وي کمیت معلومېدل څه معنی کمیت معلومېدل دا معنی چې تا ته باید معلوم وي چې ته د دا جسم کتله معلوموې کتله یو کمیت دی ته د دا جسم اوږدوالی اندازه کوې اوږدوالی یو کمیت دی یا طول یو کمیت دی ته د دا جسم عرض معلوموې عرض چې دی هغه خپله یو کمیت دی چې بیرته خپله په اوږدوالي کې راځي صحیح دی ته د دا جسم څه شي معلوموې دغه هر شی چې ته معلوموې یو وارې به څه شي کوې یو وارې به هغه کمیت ټاکې یعنې کمیت په خپله لکه د مثال په توګه سره طول دی دغسې د مثال په توګه سره کتله ده دغسې وخت دی دا هر څه چې شي دي کمیتونه دي نو لومړی شی چې دی هغه باید ستا په فکر کې دا چې ته کمیت وټاکې دوهم هر کمیت چې تا وټاکئ هغه کمیت خپل واحد لري هغه واحد به بیا ټاکې چې کوم واحد څخه ته استفاده کوې کوم واحد باندې ته اندازه کوې دویم مهم شی واحد ټاکل دی کله چې دا دواړه دې وټاکل د هغه څخه وروسته کمیت مقایسه کوې د واحد سره دغه کمیت چې د واحد سره مقایسه کوو ما دلته مخکې درته ویله چې د یو جسم کوچنیوالی او لویوالی معلومول دي دغه د جسم کوچنیوالی او لویوالی معلومول نظر و واحد ته دي واحد چې شي دی د دې معلومول دي ما تاسو په تېره ویډیو کې ویله چې واحد چې دی هغه د یو کمیت چې شي دی مقیاس دی د مقیاس موږ ته د دې په واسطه سره ټاکل کېږي یا موږ کولی شو د واحد په واسطه سره د یو کمیت مقیاس پیدا کړو اندازه یې پیدا کړو نو دلته بیا تاسو دغه کمیت راخلئ د دا واحد سره به مقایسه کوئ دا چې مو سره مقایسه کړه مقایسه معنا څه شي د مثال په توګه سره زه راځم د دې اوږدوالی معلوموم زه چې د دې اوږدوالی معلوموم نو په دې ځای کې زه وایم چې مثلا دغه جسم چې دی د دې ځای څخه تر دې ځای پورې مثلا اول شی چې زه ټاکم اوږدوالی دی اوس اوږدوالی چې ما دلته وټاکئ یا طول چې مې وټاکئ دا معنا چې ما کمیت وټاکئ دوهم اوس نو د اوږدوالی یا طول خو چې دی دا خو مختلف واحدات لري زه په څه شي اندازه کوم کم واحد ګورئ یو هغه علمي واحدات دي یو د مثال په توګه څوک وایي زه د لرګي په یو ټوټې باندې څه کوم د لرګي یو ټوټه راخلم مثلا د لرګي دغه ټوټه ده زه د لرګي په دغه ټوټه اندازه کوم چې دا څومره دي دلته د لرګي دغه ټوټه چې شوله واحد سو د لرګي دا ټوټه چې شو واحد سو او دا چې اوږدوالی اندازه کوم اوږدوالی کمیت سو که زه د مثال په توګه سره د لاس په لویشت سره زه اندازه کوم چې دا څو لویشت دي نو دا خپله چې شو دغه د لاس لویشت د دې واحد سو دغه اوږدوالی زه په اندازه کوم یو هغه علمي واحدات د مثال په توګه په متر اندازه کوم په کیلومتر سره اندازه کوم سمه ده اوس دلته زه مثلا دغه چې شي لرم دغه یو دانه د مثلا یو ټوټه ده د لرګي دغه لرګي د ټوټې په واسطه سره زه دا اندازه کوم اوس اول کار وسو چې ما چې پیدا کړي طول ما کمیت وټاکئ چې هغه طول دی دوهم شی چې ما واحد وټاکئ چې هغه مثلا دغه د لرګي ټوټه ده صحیح چې زه دغه د لرګي په ټوټه باندې زه دغه شی اندازه کوم چې دا څومره دی مثلا دا جسم اندازه کوم چې دا څومره دی نو د دې لپاره دا چې شو واحد هم وټاکل سو اوس دریم شی چې موږ باید وکړو د کمیت مقایسه کول دي د واحد سره اوس راځم د کمیت چې دی د جسم اوږدوالی مقایسه کوم د واحد سره چې دا جسم د دې واحد څو برابر دي څو چنده دي اوس نو یو مثلا د لرګي چې راواخلم د دې سره یې ونیسم مثلا د دې ځای پورې یو چند سو دغسې راځم د دې څخه تر دې ځای پورې مثلا 2 چنده سوله او د دې څخه تر دې ځای پورې 3 چنده سو نو موږ داسې ویلی سو چې دغه جسم اوږدوالی د دا لرګي 3 چنده دی د دا جسم اوږدوالی د دا لرګي څو چنده دی 3 چنده دلته موږ دا جسم څه وکړئ اندازه وکړئ ګورئ دا هغه په غیر علمي طریقه سره د جسمونو چې شوله اندازه کوي خو که موږ په علمي طریقه اندازه کوو که په غیر علمي که واحدات علمي واحدات ټاکو او که همداسې واحدات ټاکو په دواړو کې موږ دغو درو نقاطو ته باید پاملرنه وکړو اول باید زه کمیت معلوم کړم زه چې اندازه کوم د څه شي اندازه کوم کمیت باید وټاکم اوږدوالی اندازه کوم وزن اندازه کوم څه شي کوم دویم هغه کمیت ته واحد ټاکل چې اوس یې په څه شي باندې اندازه کوم په کوم واحد سره اندازه کوم او دغه څخه وروسته موږ کمیت مقایسه کوو د واحد سره چې دا کمیت د واحد څو برابر دی یا البته واحد د کمیت څو برابر دی دواړه راتلی شي ځینې وخت واحد تر کمیت غټ ځینې وخت کمیت د واحد غټ صحیح دي مثلا که اوس دا لرګی داسې یو غټ لرګی اوس بیا موږ ویلی شو چې دا جسم د دې لرګي
نیم دی صحیح دی نو دلته بیا موږ دوی دواړه سره مقایسه کوو او اندازه به راباسو دغه ته خپله اندازهګیري ویل کېږي او په پخوا وختونو کې دا چې پخوا وختونو کې موږ څه شي نه درلودل متر نه و دغسې د معیاري واحدات نه وه نو موږ د خلکو د دغو شیانو څخه استفاده کول مثلا یو اوږدوالی چې به د یو شي معلوموي د لویشت په واسطه سره به معلوموي یو لرګي په واسطه سره به معلوموي صحیح دی دا هغه پخوا وختونو کې اندازهګیري دغسې کېدله اوس تاسو په کتاب کې په اووم صنف کې یو مثال راغلی دی راځو هغه مثال ته مثال په داسې ډول دی وایي غواړو چې د خپل ټولګي اندازه واخلو او د دې کار ترسره کولو لپاره یوازې یوه ټوټه لرګی لرو د اندازه کولو مرحلې راوښایاست ګورئ لومړۍ خبره دوی چې شوای غواړو چې د خپل ټولګي اندازه واخلو او د دې کار ترسره کولو لپاره یوازې یوه ټوټه لرګی لرو د څه شي اندازه اخلي اول باید دا معلومه کړو د مثال په توګه سره دوی غواړي چې د صنف څه شي پیدا کړي اوږدوالی پیدا کړي دوی غواړي د څه شي پیدا کړي د صنف اوږدوالی پیدا کړي نو اول مهم ټکی دا دی چې دوی باید څه شي وټاکي کمیت وټاکي کمیت یې وټاکي کمیت څه شي څو اوږدوالی سو نو یو مرحله خو یې څه په وسوله پای ته ورسېدل دوهمه مرحله دوی باید دا پیدا کړي چې زه دغه اوږدوالی په څه شي اندازه کوم معنا باید واحد وټاکي واحد یې وټاکي و یوازې یوه ټوټه لرګی لرو نو دغه یوه ټوټه لرګی چې دی دا خپله څه شي سو د یوه ټوټه لرګی د خپله د دوی واحد سو یعنې دومه مرحله یې هم پای ته ورسول درېیمه مرحله یې څه شي ده درېیمه مرحله یې دا ده چې دوی به د صنف اوږدوالی فرض کړي چې دا مثلا د دوی د صنف څه شي دی دیوال دی د دې نقطې څخه مثلا تر دې نقطې پورې دوی به د یوه ټوټه لرګی را اخلي او دا به د صنف د اوږدوالي دوی دواړه به سره مقایسه کوي کمیت او واحد به سره مقایسه کوي ګوري بیا چې مثلا دغه د صنف اوږدوالی د لرګي څو چنده دی څو چنده یا څو وارې دغه لرګی چې دی هغه د صنف اوږدوالی دی دا د دې څه شی سولې دا د دې درې سره مرحلې سولې چې تاسو په کتاب کې د دې څخه څه شی سوې ده یادونه سوې ده همدارنګه ستاسو په کتاب کې یو بل سوال دی سوال داسې دی وایي یو زده کوونکی وایي چې زموږ د صنف مساحت چې دی هغه 15 متره دی زموږ د صنف مساحت چې دی هغه 15 متره دی دا د زده کوونکي سوال دی وایي تاسو فکر وکړئ چې آیا دغه زده کوونکی صحیح دی که نه دی زموږ د صنف مساحت 15 متره دی ګورئ یو شی چې تاسو باید زده کړئ هغه دا چې مساحت ته مخکې موږ راځو په فزیک کې ستاسو په فزیک کې د دې څخه یادونه سوې ده مساحت داسې یو کمیت دی چې دا یو فرعي کمیت دی د دې واحد چې دی یا دغه خپله مساحت چې دی دا د دوو اصلي یا هم اساسي کمیتونو د ضرب حاصل څخه دا په لاس راځي دا هیڅ کله یو څه شي نشي کېدلی مساحت هیڅ کله یوازې نشي راتللی د هغه همیشه به څه شي وي د دوو نورو د ضرب حاصل څخه به لاسته راځي د دوو اساسي کمیتونو نو په دې خاطر موږ نشو ویلی چې 15 متره د مساحت لپاره به موږ داسې وایو چې 15 متره مربع ولې مربع ځکه چې ما درته وویل چې مساحت په خپله د دوو کمیتونو د ضرب د حاصل څخه په لاس راځي وخت چې مساحت د دوو کمیتونو د ضرب د حاصل څخه په لاس راځي نو زه نشم ویلی چې 15 متره وایو به چې 15 متره مربع نو په دغه وخت کې دا شاګرد سره کم دی غلط دی ستاسو په کتاب کې دغه سوال راغلی دی وایي فکر وکړئ چې دا زده کوونکی صحیح دی او که نه دی نو دلته تاسو ویلی شو چې دا زده کوونکی سره کم دی صحیح نه دی همدارنګه کله چې موږ او تاسو د یو شي اندازه نیسو لکه څنګه چې مخکې درته ویله موږ همیشه پر دغه ټولو شیانو پر اساس باندې چې مثلا دغه سوال دی همدارنګه دغه کوم سوال چې راغلی و د دې ټولو پر اساس باندې نو اوس موږ د دې یو د اندازه کولو یو بل تعریف داسې راخیستلی سو چې د یو کمیت د لویوالي اندازه کول چې شي دی د یو کمیت د یو اندازه کول چې دی هغه په خپله د یو کمیت د لویوالي یا کوچنیوالي د اندازې ټاکل دی د هغه پرتله کول دی د څه شي سره د واحد سره یعنی اندازه په خپله د کمیت او د واحد سره پرتله کول دي سره مقایسه کول دي چې دغه جسم د دغه واحد څو چنده دی یا دا واحد د جسم څو چنده دی دغه ته په خپله څه ویل کېږي اندازه کول ویل کېږي اوس په پخوا وختونو کې چې به د مثال په توګه سره اندازهګیري کېدله دغه اندازهګیري په مختلفو شیانو سره کېدل مثلا د اندازهګیري چې پخوا وختونو کې کېدله مثلا دوی به څه شي کوله لکه څنګه چې ما مخکې درته ویل په لویشتو سره به د یو شي اوږدوالی اندازه کوئ یا مثلا د وخت اندازه یې څنګه کوله د وخت اندازه به مثلا دوی داسې کوله یو جسم چې مثلا دغسې جوړښت لري ممکن زه یې هغسې رسم نه کړمه مثلا دغسې څه شي به یې درلودلی جوړښت به یې درلودی دغه ته دوی پخپله څه ویلي دغه ته یې ساعت ویلي دغه ساعتونه به مثلا جوړ کړي وو دا ځای کې به ټوله خاورې وې یا به ریګ وه دغه ریګ چې دی
دلته به دوی خپل په منځ کې یو لاره درلودله دا ریګ چې دی د دغه لوړ ساحې څخه به کرار د لاندې ساحې ته راتویدل د دغه په واسطه سره به دوی وخت معلوموي چې مثلا سهار دی څومره وخت تیر سوی دی څومره وخت نه دی تیر سوی یا غرمه ده یا ماښام دی یا مازدیګر دی دغه ته دوی مثلا چې شي کوي د ساعت په شکل سره کاروي یا مثلا د دې څخه یې کار اخیستی د چیش لپاره یې کار ځینې اخیستی د دې څخه یې د وخت معلومولو دپاره کار اخیستی همدارنګه مثلا د یو ځای اندازه ده د یو شي اوږدوالی معلوموي مثلا د قدم په واسطه سره بیا معلوموي مثلا دا ځای چې دونه قدمه دی مثلا دا ځای چې دی هغه دومره چې شي لري اوږدوالی لري د قدم یې په خپله چې شي و د قدم یې په خپله واحد و سیري قدم یې واحد و همدارنګه چې شي معلومول د قدم په واسطه سره اوږدوالی یې معلوموي نو د اوږدوالی یې بیا په خپله چې شي و د اوږدوالی بیا په خپله کمیت و نو دغه واحد او کمیت چې دواړه سره یو ځای سي دا بیرته خپله چې شي د چې شي کنسپټ په لاس راکوي اندازه کول واضح خبره ده چې د کمیت او واحد پرتله کول یا مقایسه کول په خپله عبارت د چې شي څخه دي د اندازه کولو څخه دي د یو ځای اوږدوالی مثلا په قدم اندازه کوي نو اوږدوالی بیا کمیت دی او قدم یې هغه چې شي دی هغه په خپله واحد دی صحیح دی چې مثلا دا ځای دومره قدمه دی نو خو دا دواړه سره مقایسه کړه چې دغه قدمه دغه ځای کیږي دا په خپله چې شي سوه اندازه کول سوه دا په پخوا وختونو کې چې مثلا اندازه کېدله په دغسې شکل سره به دوی اندازه کول مګر په اوسني وخت کې په عصري دنیا کې یا په اوسني دنیا کې بیا وروسته د عالمانو په واسطه سره د هر شي د اندازې دپاره واحد وټاکل سو په اوسني وخت کې یا په معاصر وخت کې یا په ماډرن وخت کې د هر شي لپاره د عالمانو د خوا څخه چې شي وټاکل سوله د اندازه کولو واحدات وټاکل سوه چې د مثال په توګه سره هر شي د خپل واحد وټاکل سو د هغه اندازه وټاکل سوله د هغه د اندازې څخه اوس په ټوله نړۍ کې استفاده کیږي او د دغه د واحداتو د سیستمونو څخه یو مشهوره سیستم او معیاري سیستم چې دی هغه SI دی دا SI چې دی دا په خپله چې شي دی دا په خپله سیستم انټرنیشنل دی دا SI سیستم انټرنیشنل دی دا هغه سیستم دی چې په ټوله نړۍ کې د دې څخه چې کیږي د دې سیستم څخه استفاده کیږي په ټوله نړۍ کې په دوی کې چې کوم واحدات دي کوم اندازې دي په ټوله نړۍ کې خلک د هغه اندازو څخه استفاده کوي او دغه اندازې چې دي د معیاري اندازې دي صحیح دي مثلا په SI سیستم کې درې هغه اساسي کمیتونه او د هغوی واحدات چې دي مثلا چې دي هغه درې چې دی اول مثلا هغه طول دی یا هم اوږدوالی دی چې طول چې دی دا په خپله یو کمیت دی صحیح دی او څنګه کمیت دی دا یو اساسي کمیت دی یو مستقل کمیت دی د طول واحد چې دی په SI سیستم کې د طول یا د اوږدوالي واحد چې دی هغه متر دی معنی په ټوله نړۍ کې د اوږدوالي د اندازه کولو لپاره معیاري واحد چې دی هغه متر دی همدارنګه بل کمیت چې موږ لرو هغه خپله کتله ده کتله یا هم د یو شي وزن چې مثلا موږ معلوموو او په SI سیستم کې د کتلې د اندازه کولو لپاره د کیلوګرام یا کیجي څخه استفاده کیږي چې په کیجي تورې سره ښودل کیږي کیلوګرام څخه استفاده کیږي او بل دریم کمیت چې دی او مهم هغه وخت دی صحیح دی او وخت چې دی په SI سیستم کې دا په سکند سره اندازه کیږي چې د SEC په تورې سره ښودل کیږي اوس په SI سیستم کې یا په سیستم انټرنیشنل کې عموما دغه چې دی هغه څو د SI سیستم واحدات چې دي هغه ډیر دي خو هغه اساسي ځینې کمیتونه واحدات چې هغه موږ وروسته په دې کتاب کې ډیر کار ځینې خو دغه درې دي طول دی کتله ده او وخت دی ګورئ پخوا په چې سره اندازه کېده پخوا اوږدوالی مثلا په قدم سره خلکو اندازه کوي مثلا د لرګي په یو ټوټې سره اندازه کوي صحیح دی اوس په معیاري سیستم کې په اوسني وخت کې عموما اوږدوالی مثلا د SI په نړیوال سیستم کې په طول سره اندازه کېږي دغسې کتله ده مثلا دا په خپله یو شی وزن دی په کیلوګرام سره اندازه کیږي همدارنګه وخت دی دا په چی سره اندازه کیږي مثلا په SI سیستم کې په سکند سره اندازه کیږي ګورئ د دې اهمیت څه دی د دې اهمیت لپاره راځو موږ په کتاب کې ډیر ښایسته مثال راکړی دی د دې د اهمیت لپاره چې مثلا د ټوله نړۍ کې یو معیاري واحد ټاکل کیږي او هغه به په ټوله نړۍ کې یو رقم وي په هر ځای کې یو رقم استعمالیږي دا د نړۍ ژوند اسانه کوي دا د خلکو کارونه اسانه کوي د دې د اهمیت په خاطر باندې موږ راځو یو مثال ته په ستاسو په کتاب کې دغه مثال راغلی او دا مثال د اوسني وخت کې د واحداتو ټاکل د هر کمیت لپاره خپل واحد ټاکل ډیر په ښه ډول سره راته تشریح کوي او د دې اهمیت ډیر په ښه ډول سره راښیي راځو دې مثال ته ګورئ مثال په داسې شکل سره دی و یو پلورونکی یو خرڅوونکی چې شي یو سیر ممیز معنا کشمش په کابل کې په 400 افغانۍ پیري د مزار یعنی هلته په 400 افغانۍ رانیسي زه راځم دا سوال بیرته تاسو ته تشریح کوم
د مزار شریف ښار ته یې وړي او د یو سیر 10 افغانۍ د لارې کرایه ورکوي. هر سیر چې دی 10 افغانۍ د لارې کرایه سوه. په مزار شریف کې یو سیر په 1500 افغانۍ پلوري. ولې دی ګوري چې بیا یې هم تاوان کړی دی. د دې پیښې علت څه دی؟ توضیح یې واضح کړي. راځم دغه سوال یې ور تاسو ته تشریح کوم. ګورئ دا شخص چیرې دی؟ دا شخص موقعیت چې دی مثلا دا چیرې دی؟ په کابل کې دی. شخص په کابل کې دی. دی راځي په کابل کې د کشمش رانیسي چې د دې سیر چې دی هغه په 400 افغانۍ دی. یو سیر کشمش چې دی هغه په 400 افغانۍ سره دی څه پکې رانیسي. یو سیر کشمش یې په 400 افغانۍ رانیوله. صحیح دی. بیا یې دغه کشمش یې واخیستله چیرې یوړله؟ دغه کشمش یې یوړله مزار شریف ته. کشمش یې چیرې یوړه؟ مزار شریف ته یې یوړه. صحیح دی. دی چې کله مزار شریف ته ولاړی نو د هر سیر پر سر باندې 10 افغانۍ کرایه ورکړې وه. نو دا 10 افغانۍ یې بیا څه په وکړلې؟ دا 10 افغانۍ یې باره پر جمع کړلې چې څو سلې؟ چې 410 افغانۍ پر سیر راغلې. 410 افغانۍ پر سیر راغلې. نو دا شخص راځي دغه کشمش چې دی دا په 1500 افغانۍ سیر ورکوي. په دې خاطر یې 1500 ورکوي ځکه په 400 یې سیر رانیولی دی. 10 افغانۍ یې د لارې کرایه سوه. په 410 چې ورکړي خو باره سر په سر سو. نو دی راځي دا په څو خرڅوي؟ دی سیر په 1500 خرڅوي. سیر په څو خرڅوي؟ سیر په 1500 خرڅوي. دا سیر چې د کله په 1500 خرڅ کوي نو خو د ده دا فکر دی چې ما په 410 رانیولی دی. صحیح دی. په 1500 چې خرڅ کړمه زه باید 90 افغانۍ ګټه پکښې وکړم. څو افغانۍ ګټه پکښې وکړمه؟ 90 افغانۍ زه باید ګټه پکښې وکړم. خو برعکس دی چې کله د میاشتې په پای کې یا د خرڅلاو په پای کې دی حساب وکړي نو دی ګوري چې تاوان یې کړی دی. د څه شي کړی دی؟ تاوان یې کړی دی. دا ولې تاوان کړی دی؟ دا په دې خاطر چې سیر پاو دا هر شی موقعیت ته په بدلون سره تغییر کوي. مثلا په یو ځای کې سیر زیات وي بل ځای کې بیا کم وي. پاو زیات وي بل ځای کې بیا کم وي. اوس په کابل کې یو سیر چې دی هغه 9 کیلوګرامه کېږي. یو سیر څو کیلوګرامه کېږي؟ 9 کیلوګرامه کېږي. مګر په مزار شریف کې بیا یو سیر 14 کیلوګرامه کېږي. په کابل کې یو سیر څو کېږي؟ 9 کیلوګرامه کېږي. مګر په مزار شریف کې بیا یو سیر څو کیلوګرامه کېږي؟ 14 کیلوګرامه کېږي. نو واضح خبره ده که دی 9 کیلوګرامه په 400 رانیسي او بیا بل ځای ته ولاړ سي نو خو بیا 14 کیلوګرامه بیا 800 افغانۍ کېږي. ګورې دلته خو د کیلوګرام په یو سیر 9 کیلوګرامه رانیولی دی. دلته چې دی راسي نو هغه یو سیر 14 کیلوګرامه کېږي. نو که د کابل په رقم خرڅ کړي 9 کیلوګرامه نو خو 800 افغانۍ کېږي. مګر برعکس د خو په سیر رانیولی دی په سیر یې خرڅوي نو هلته بیا سیر کم دی دلته سیر سره کم دی زیات دی. نو په دې خاطر د څه شي کړی دی؟ تاوان یې کړی دی. ولې؟ ځکه چې د کابل 2 سیره دلته د یو سیر په اندازه خرڅ کړي دي او د څه شي کړی دی؟ تاوان یې کړی دی. نو په دا خاطر د معیاري واحداتو شتون د معیاري واحداتو استعمال ډیر مهم دی. اوس که چیرې دلته په کیلوګرام رانیولي وای مثلا دلته 9 کیلوګرامه یې رانیوله هلته نیم سیر کېږي. دلته د 9 کیلوګرامه په 400 رانیول یعنې یو سیر هلته باید د نیم سیر باید په 400 یا په 1500 خرڅ کړی وای تر څو 90 افغانۍ ګټه یې کړې وای. نیم سیر باید خرڅ کړی وای په څو باندې؟ په 1500 افغانۍ باندې. مګر برعکس چې شی وکړله تاوان یې پکښې وکړي. تاوان یې په څه خاطر وکړي؟ ځکه چې معیاري واحد نه دی استعمال شوی. دا سیر او پاو دا خو سره کم کېږي. موقعیت ته په چینجېدلو سره موقعیت ته په تغییر ورکولو سره خو دا بدلیږي. نو په دې خاطر دا پلورونکي په خپل کار کې تاوان کړی دی. دلته د معیاري واحداتو اهمیت موږ ته بیا ښه معلومېږي چې معیاري واحدات څومره مهم دي. نو راځو دا د معیاري واحداتو اهمیت په پخواني وختونو کې دوی څنګه استعمالېدل د دوی استعمال په اوسني وختونو کې څنګه استعمالیږي همدارنګه د دوی استعمال. راځو موږ خپل یو بلې اساسي موضوع ته هغه اساسي موضوع ده د کمیتونو او د واحداتو پیژندنه. لومړی راځم کمیتونو ته. لومړی باید کمیت وپیژنو تر څو واحد په ښه ډول سره وپیژنو. لومړی باید کمیت په ښه ډول سره راته معلوم وي تر څو واحد په ښه ډول سره وپیژنم. ګورئ کمیت تعریف مې مخکې درته ویلی و چې هر هغه شی چې د اندازې وړ وي عبارت د کمیت څخه دی. یعنې هر هغه شی چې د اندازې وړتیا ولري دوی دا قابلیت ولري چې اندازه سي هغه د څه ویل کېږي؟ کمیت ویل کېږي. کمیت ته په خپله په انګلیش کې کوانټیټي ورته ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ کمیت ته کوانټیټي ورته ویل کېږي. صحیح دی؟ دغه کوانټیټي یا کمیتونه چې دي دا عموما پر 2 ډوله دي. کمیتونه پر څو ډوله دي؟ پر 2 ډوله دي. یو چې دي هغه اساسي کمیتونه دي. صحیح دي؟
یو ته موږ اساسي کمیتونه وایو. دا چې اساسي کمیتونه کم کمیتونه دي دا درته تعریفوم. همدارنګه بل کمیتونه چې دي هغه فرعي کمیتونه دي. فرعي کمیتونه چې ته ویل کېږي دا هم درته تعریفوم. ګورئ اساسي کمیتونه هغه کمیتونو ته ویل کېږي چې د دوی په لاسته راوړلو کې موږ د هیڅ نورو کمیتونو ضرب یا تقسیم ته ضرورت نه لرو، بلکې دا کمیتونه په خپله سره کم دي، دوی مستقل کمیتونه دي، دوی د نورو د ضرب یا تقسیم څخه په لاس نه دي راغلي. لکه د مثال په توګه سره چې شي د دې هغه څو مهم درته وایم، لکه مثلا اوږدوالی دی یا مثلا طول دی. اوږدوالی یو څنګه کمیت دی؟ اوږدوالی یو اساسي کمیت دی. ولې؟ ځکه چې د دې په لاسته راوړلو کې موږ د نورو کمیتونو ضرب یا تقسیم ته ضرورت نه لرو. همدارنګه بل اساسي واحد چې دی هغه کتله ده. کتله چې دا یو مستقل کمیت دی، د دې په لاسته راوړلو کې موږ د نورو کمیتونو ضرب یا تقسیم ته ضرورت نه لرو. همدارنګه دریم اساسي کمیت چې دی هغه وخت دی. د وخت په لاسته راوړلو کې هم موږ د نورو کمیتونو ضرب یا تقسیم ته ضرورت نه لرو. دا مستقل کمیتونه دي، دوی په خپله سره کم کېږي، دوی په خپله د نورو کمیتونو څخه لاسته نه راځي. دغسې فرعي کمیتونو ته که چې راسي، فرعي کمیتونه بیا هغه کمیتونه چې د اساسي کمیتونو د ضرب یا تقسیم څخه دوی په لاس راځي، د ضرب یا تقسیم حاصل یې دي. فرعي کمیتونو د اساسي کمیتونو چې شي دي، فرعي کمیتونو د اساسي کمیتونو د ضرب حاصل دي، د دوی د ضرب یا تقسیم څخه دوی سره کم کېږي، په لاس راځي. د دې یو ښه مثال چې تاسو یې موږ دلته ویلی سو هغه سرعت دی. ګورئ سرعت چې دی هغه د چیش څخه په لاس راځي. سرعت که چیرې موږ د دې معادلې ته راسو، د دې معادله داسې ده چې فاصله تقسیم پر څه شي باندې؟ فاصله تقسیم پر وخت باندې. دا فاصله په خپله بیرته اوږدوالی هم دی، صحیح دی، اوږدوالی هم ورته ویلی سو. اوس فاصله چې ده هغه څه شي دی؟ هغه یو اساسي کمیت دی. وخت چې دی هغه یو اساسي کمیت دی. سرعت د دې دواړو د تقسیم حاصل څخه په لاس راغلی دی. نو دا یو فرعي کمیت سو. اساسي کمیتونه مستقل کمیتونه دي، د هیڅ یو بل کمیت د ضرب یا تقسیم څخه په لاس نه دي راغلي. مګر فرعي کمیتونه بیا د اساسي کمیتونو د ضرب یا تقسیم د حاصل څخه ده په لاس راځي. دا و اساسي او فرعي کمیتونه. راځو واحداتو ته. واحداتو ته که چیرې راسو نو داسې ویلی سو لکه څنګه چې کمیتونه پر دوه ډوله دي، واحدات هم دغسې پر دوه ډوله دي. یو چې دی هغه اساسي واحدات دي، صحیح دی، یو اساسي واحدات دي یا اساسي واحدونه دي. همدارنګه بل چې دی هغه فرعي واحدات دي. فرعي واحدات او همدارنګه اساسي واحدات. لکه څنګه چې موږ اساسي کمیتونه او فرعي کمیتونه وایو، دوی هم کټ مټ هغسې دي. اساسي واحدات هغه واحدات دي چې دوی مستقل دي او د نورو واحداتو د ضرب یا تقسیم د حاصل څخه په لاس نه راځي. مګر فرعي واحدات هغه واحدات دي چې د اساسي کمیتونو البته د اساسي واحداتو د ضرب یا تقسیم حاصل وي، د ضرب یا تقسیم څخه دوی په لاس راځي. مثلا اساسي واحدات لکه د مثال په توګه سره چې دی یو مثلا متر دی. متر موږ په د چیش له اندازه کولو لپاره کاروو، د اوږدوالي د اندازه کولو لپاره یې کاروو، صحیح دی. یعنې اوږدوالی یو اساسي کمیت دی او متر د دې چې دی اساسي واحد دی. دغسې مثلا بل د کتلې د اندازه کولو لپاره د چیش څخه استفاده کوو، د کیلوګرام څخه. ګورئ د کتلې د اندازه کولو لپاره خو ګرام هم شته، خو دغه یې هغه معیاري واحدات دا چې شي دي معیاري واحدات دي. همدارنګه بل چې دی د وخت اندازه کولو لپاره د ثانیې څخه استفاده کوو، نو دغه متر، کیلوګرام، ثانیه دا اساسي واحدات دي. ولې دوی د نورو واحداتو د تقسیم یا د ضرب حاصل نه دي، دوی مستقل کمیتونه دي، دوی د نورو د ضرب یا تقسیم د حاصل څخه لاسته نه راځي. خو برعکس فرعي واحدات، فرعي واحدات بیا هغه واحدات دي چې د اساسي واحداتو د ضرب یا تقسیم د حاصل څخه په لاس راځي. د دې یو ښه مثال بیا هم چې شي کېدلی سي، د دې یو ښه مثال یو ځل بیا هم سرعت کېدلی سي یا ویلاسیټي کېدلی سي. ګورئ سرعت لکه څنګه چې ما مخکې درته ویله، سرعت د دوو اساسي کمیتونو چې شي دی د تقسیم حاصل دی. اوس فاصله یا اوږدوالی دی دا په چیش سره اندازه کوو؟ په متر سره اندازه کوو. د اوږدوالي اساسي واحد چې شي دی متر دی. نو راځو دا چې شي لکه د دې پر ځای که زه چې راسم د دې خپل واحدات ولیکم متر. همدارنګه وخت په چیش سره اندازه کوو؟ وخت خو موږ په ثانیه یا په سکند سره اندازه کوو. نو د سرعت واحد خپله متر پر سکند دی او متر پر سکند د چیش څخه په لاس راغلی دی؟ د دوو اساسي واحداتو د تقسیم د حاصل څخه په لاس راغلی دی. دا د دواړو تقسیم حاصل دی. نو په دې خاطر موږ وایو چې فرعي واحدات هغه واحدات دي چې هغه د اساسي واحداتو د ضرب یا تقسیم د حاصل څخه په لاس راځي. مګر اساسي واحدات خپله مستقل واحدات دي، دوی د نورو د ضرب یا تقسیم د حاصل څخه په لاس نه راځي. دا چې شي و
دا د اساسي کمیتونه او همدارنګه یونټس یا هم واحدات و چې کم واحدات لرو، همدارنګه واحدات په څو ډوله دي، کمیتونه په څو ډوله دي او د هر یوه جلا جلا پیژندګلوي وي. ګورئ دا هر یو باید ستاسو جلا جلا زده وي تر څو تاسو د دوی په استعمال ښه پوه سئ، د دوی استعمال ستاسو زده سي. همدارنګه د دوی هغه کله چې تاسو یو ځای ووینئ تاسو ته مشخص سي چې کوم یو اساسي کمیت دی، کوم یو فرعي کمیت دی، کوم یو اساسي واحد دی، کوم یو فرعي واحد دی، فرعي واحد چې شته ویل کېږي، همدارنګه اساسي واحد چې شته ویل کېږي. نو د واحداتو همدارنګه په دغه ننني لوست کې تاسو اندازه کول زده کړله، د اندازه کولو په اهمیت باندې پوه سواست، په دې پوه سواست چې په پخوا وختونو کې دغه شیان څه رقم اندازه کېدله، د دوی اندازهګیري څه ډول نیول کېدله. دا ټول هم په ننني لوست کې زده کړه او د هغوی پر اهمیت باندې وغږېدلو. د دې تر څنګ مو کمیتونه وپېژندل چې څو ډوله کمیتونه لرو، همدارنګه واحدات مو وپېژندل چې څو ډوله واحدات شته. په بل لوست کې به موږ او تاسو د واحداتو باندې نور هم بحث کوو، هغه اساسي واحدات به وایو، کمیتونه به وایو او پر همغه باندې به بحث کوو. نو د دې په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او